بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشي ویم. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته دا زده کوم کله چې موږ د یو ځای نه بل ځای ته په ګاډي کې ځو او په سړک په غاړه چې کم نشانونه لګېدلي د هغې مطلب څه دی، دا ټول هر څه به زه تاسو ته د انګلیش نه په ساده پښتو کې زده کوم. که چېرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره څه دی؟ ټریفیک لایټس. د ټریفیک نښې. د ټریفیک چې راکمې نښې دي د سرې مطلب دا دی چې ودرېږه، ته به ګاډی ودرې خوځې به نه. د زیړې مطلب دا دی چې ته ځان رډي کا، روډ خالي کېږي نو ځان رډي وساته. او د شنې مطلب دا دی چې مطلب زه ته اوس تلی شي. بیا موږ سره څه دی؟ روډ ورک. په سړک کار روان دی. یعنې چې کله موږ ته دا نشان راځي نو د دې مطلب به دی چې په سړک باندې به کار رواني. پیډسټرن کراسینګ، د پیاده خلکو لاره. یعنې کم خلک چې پیاده یي ګاډی ورسنه او هغو روډ نه بل سایډ ته وړي نو دغه نشان ته به موږ په انګلیش کې وایي پیډسټرین کراسینګ. سټاپ تاسو ته کله چې دغه نشان راځي د دې مطلب وي سټاپ، یعنی ودرېږه. نو یو ټرن، واپسي منې ده. که چېرته موږ ته دغه رنګ نشان راځي او ورته لیکلي چې نو یو ټرن نو د دې مطلب به دی چې واپسي منې ده. نو کیمپینګ، اوسېدل منع دي. یعنې که موږ ته چېرته په یو ځای کې د سړک غاړې ته دغه رنګ نشان راځي نو د دې مطلب به دی چې دلته اوسېدل منع دي، یعنې دلته به نه اوسېږئ. نو کیمپینګ. نو ویکل کیرینګ، ګاډي راکل منع دي. که موږ ته چېرته دغه رنګ نشان راځي نو د دې مطلب به چې ګاډي راکل دلته منع دي. نو ټوټ کاروان، راښکونکي ګاډي منع دي. یعنې که موږ ته چېرته دغه رنګ نشان راځي چې نو ټوټ کاروانس نو د دې مطلب دا دی چې کله ګاډي راښکونکي دلته منع دي. نو انټري، د انسان راتلل منع دي. یعنې که موږ ته چېرته دغه رنګ یو کس یو په هغه باندې سره کرښه راښکلي او ورته لیکلي چې نو انټري نو د دې مطلب دا دی چې د انسان راتلل دلته منع دي. نو وایس، ارن منع دی. که چېرته موږ ته دا نشان به تاسو ته اکثر د اسپتال او د سکول مخې ته راځي. کوم ځای کې چې سکول نو سړک په غاړه به دا لګولي چې نو وایس، یعنې ارن منع دی. نو ګوډز ویکل، د مال ګاډي منع دي. یعنې یو داسې ښار چې په هغې کې رش جوړیږي، دا د مال چې کم ګاډي دي، یعنې په کم کې چې سامانونه وړي ټرکونه وغیره، نو تاسو ته به لیکلي شي نو ګوډز ویکل. د دې مطلب دا دی چې د مال چې را کم ګاډي دي دا دلته منع دي په دې روډ باندې. نو سموکینګ، یعنې که چېرته تاسو یو داسې ځای ته لاړ شئ او هلته دا سګرټ ورکړی او په دې باندې سره کرښه راښکلي ورته لیکلي چې نو سموکینګ نو د دې مطلب دا دی چې سګرټ دلته منع دي، یعنې سګرټ به دلته نه څکي. نو اورټیکینګ، را لاندې کول منع دي. یعنې که چېرته تاسو په سړک باندې روان یاست او تاسو ته لیکلي چې نو اورټیکینګ نو د دې مطلب دا دی چې را لاندې کول منع دي. یعنې تا نه چې کم مخکې ګاډی روان دی د دې نه به ته نه مخکې کېږي. نو سایکلینګ، سایکل چلول منع دي. یعنې که چېرته تاسو په یو روډ باندې روان یاست او دلته لیکلي په سایکل باندې سره کرښه راښکلي او ورته لیکلي چې نو سایکلینګ نو د دې مطلب دا دی چې په دغه روډ باندې به سایکل چلول منع وي. سلیپري روډ، ښویدونکي سړک. یعنې که چېرته تاسو ته په روډ باندې روان یاست او تاسو ته دا سلیپري روډ راشي نو د دې مطلب دا دی ښویدونکی سړک. یعنې چې دا تاسو په کوم روډ باندې روان یاست دا ښویدونکی دی، یعنې په دې باندې ګاډی ښویږي. نو پارکینګ، ګاډي ودرول منع دي. یعنې که چېرته تاسو یو ځای ته لاړ شئ هلته دا سیز ورکړئ په ګاډو باندې سره کرښه راښکلي او نو پارکینګ ورته لیکلي نو د دې مطلب دا دی چې دلته ګاډي ودرول منع دي، یعنې ګاډي به نه ودروئ. ډبل بینډ، دوه ځله تاو شه. یعنې که چېرته تاسو په سفر باندې روان یاست تاسو ته دغه رنګې دوه کرښې راښکلې شوي او ورته لیکلي چې ډبل بینډ نو د دې مطلب دا دی چې دوه ځله تاو شه. بینډ، تاو شه. یعنې که چېرته تاسو په ګاډي کې روان یاست تاسو ته لیکلي چې بینډ او داسې کرښې تاو کړي نو د دې مطلب دا دی چې دې طرف ته به تاویږي. ټو ویز ټریفیک، دوه طرفه تګ راتګ. یعنې د دې مطلب دا دی چې د دواړو طرفونه تګ راتګ کولی شي. موبایل برج، خوځنده بل. روډ
نیروز آن تنگ سړک، یعنی تنگ سړک د پاره به موږ ته دغه رنګي سړک راکړی او هغې ته به لیکلي روډ نیروز آن، یعنی تنگ سړک. کراسینګ دوه سړکونه یو بل قطع کوي. د دې مطلب دا دی چې په دې کې دوه سړکونه چې کوم دی دا یو بل قطع کوي، یعنی دې ته به لیکلي کراسینګ. هایټ ریسټریکشن لوړوالی بندیز. پالینګ راکس رالویدونکی غر، یعنی د دې مطلب دا دی چې دلته غر رالویدلی دی. انټرسیکشن مطلب دا دی چې دلته به څلور سړکونه یو ځای کیږي. سټیپ هیل اپورډز ختونکی سړک، یعنی د دې مطلب دا دی چې ختونکی سړک. سټیپ هیل ډاونورډز کوزیدونکی سړک، یعنی مطلب دې ته موږ په پښتو کې وتری هم ویلی شو. ډینجر پلیس خطرناک ځای، یعنی دا به موږ ته هغه ځای کوم ځای چې خطرناک، یعنی په کوم ځای کې خطرناک موړي او وغیره نو دې ته به لیکلي ډینجر پلیس، یعنی خطرناک ځای. ګیو وی لاره ورکا، یعنی کو چېرته تاسو ته دغه رنګې نشاني او ورته لیکلي چې ګیو وی، د دې مطلب به دی چې لاره ورکا. بیک اپ واپس شه، یعنی کو چېرته تاسو ته دغه رنګې نشان لګېدلی نو د دې مطلب به دی چې واپس شه. په انګلیش کې به هم ورته لیکلي بیک اپ. ویټ لیمټ د وزن بندیز، یعنی چېرته تاسو په یو ځای باندې ځئ نو په هلته دغه رنګې نشان ورکړئ او بیا یې ورته لیکلي چې ویټ لیمټ، یعنی په دغه ځای باندې چې تاسو تېرېږئ نو د وزن به یو لیمټ وي، یعنی د هغې نه به ډېر وزن نه وړئ. پارکینګ لاټ د ګاړو ودرولو ځای، یعنی پارکینګ لاټ دا چې نشان چې تاسو ته کوم ځای کې هم راشي د دې مطلب به دی چې دا ځای د ګاړو د ودرولو دپاره دی. کیټل د ځناورو ځای، یعنی کو چېرته تاسو ته دغه رنګې نشان راشي په کوم ځای کې هم نو د دې مطلب به دی چې دلته د ځناورو ځای دی. چلډرن کراسینګ د ماشومانو اوښتو لاره، یعنی په کوم ځای چې ماشومان په روډ باندې اوړي نو دې ته به لیکلي چلډرن کراسینګ، یعنی په دې لاره باندې تاسو ماشومان هم اړولی شئ د سړک نه بلې غاړې ته. ون وی سټریټ یو طرفه کوڅه، یعنی کو چېرته تاسو ته په یو ځای کې دغه رنګې نشان راځي نو د دې مطلب به دی چې دا یو طرفه کوڅه ده، نو په انګلیش کې به هم ورته لیکلي ون وی سټریټ. فیول سټیشن د تیلو ځای، یعنی کو چېرته موږ او تاسو دغه رنګ نشان راځي د دې مطلب به دی چې دا د تیلو ځای. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بله نوي ویډیو کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ماله اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. د الله په امان.